د دې د پاسه بس خلک چې نه به جنتیانی او نه به جهنميانی. سړی به سبي رجالون، سړی به څوک به سړی به. دا به کم خلک صحابه کرام مختلف تفسیر کړي دي. ځینې صحابه کرام وایي چې دا به انبیاء کرام په دغه منځ کې سبي انبیاء کرام او ډېر لوی او نیکان او انبیاء کرام سره نږدې او مقربه خلک پي دغل. او دا به صرف ګوري دی به صرف ګوري چې جهنميانو سه حالت ته او جنتیانو سه حالت دی به د دې لپاره غلطي. نو دین پس په الله جل شانه دا انبیاء کرام او دا نیکان خلق دا به روسته جنت ته داخلي کله روسته به داخلي د دې لپاره چې جهنم سخت یو طرف ته ویني او بل طرف دا انعامات ویني چې د انعامات طرف ته دی راوړي خو خوشاله شي. د سخت ګره یو انسان چې نارمل حالت کی کنه عام حالاتو کې او د خوشحالي ملو شي دون نه خوشحالي او چې خفګان پسې د کومه خوشحالي ملو شي دا خوشحالي ډېره قیمتي خوشحالي سړی نه وي کنه دا څنګه ده. الله جل شانه دغل تبع انبیاء کرام کې نوري او د لوی خلق به دغل تناسي او دی به جهنم حالات هم ګوري او جنت ته حالات هم ګوري. دا الله جل شانه با چې ادوانه حالات دی ګوري رسته بیا جنت ته وځي د لپاره چې دی خوشحالي نورم سیوا شي. یو تفسیر خدا دی. ځینې مفسرین حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم فرمایي چې نه دغل تبع انبیاء کرام نه انبیاء کرام په ټول مخ کې جنت ته ځي. سبق کوي ټول مخ کې به جنت دلته به اصل کې هغه قوم هغه الله جل شانو ایثار کړی چې کوم ګناهګار ای مسلمان خو ایسا ګناهګار یو بدقه خلق دغلتي. او دویمه خبردار چې دغلته به هغه خلک چې هغه دین اسلام خدمت کوي خو دین اسلام په طریقې نه کوي. څنګه کوي؟ دین اسلام خدمت کوي خو دین اسلام په طریقې نه کوي. څه مطلب دی؟ یو سړی تبلیغ لذي خو د مور او پلار نه تپوس نه کوي. یو سړی جهاد لذي خو د مور او پلار نه تپوس نه کوي. یو سړی دین اسلام دعوت چلی خو د الله جل شانه د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کوم طریقه د هغه خلاف لګیا دی. خبره کوي خو طریقې ټیک نه ده. حق خبره کوي خو په طریقې د حق سره نه کوي. په حق موقع نه کوي. دغه خلک به چرته دا په اعراف کې دغه منځ ځای کې به الله جل شانه به ایثار کړي چې دې ته الله جل شانه دغه د جهنم د لګیم وي او دلته به جنت پسم خفقيږي لکسات به الله جل شانه په عذاب کې سبه کې په عذاب جنت ته نه فري. دا دویم تفسیر صحابه کرام رضی الله عنهم چې دغه قسم خلک په دغه ځای کې موجود دي. تاسو ته مم چې دین اسلام چرته خدمت کوي په کومه طریقې کوي؟ په هغه طریقې کوي کوم چې الله جل شانه ویلي کوم چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم دا طریقه په کار ده. خیال هم ده الله جل شانه فرمای چې دې ځای کې به هغه خلک صحابه کرام دې تشریح کې په اعراف کې به هغه خلک چې دین اسلام خدمت کوي خو دین اسلام په طریقې نه ګرانه ده که اسانه ده خبره. یاد ساتي کې تبلیغ لذي کې جهاد لذي کې علم لذي هر څه لذي خو امور پلان ته پوس ځکه زموږ امور پلان مسلمانان دي خلک دي بد خلک نه دي لکه تاسو پکاري ښه دسه خلک نه کوي. او هر سړی چې دی پیژني نو بس به پیژني په علامتونو به پیژني یعرفونا دی به پیژني کلن دا ټول بسیماهم په علامتونو باندې د دې په شکلونو باندې په علامتونو چې جهنميان دی او دا جنتیان دي. کم علامتونه به الله جل شانه قران مجید کې داغه خلکو تذکرہ کړی. یوم تبيض وجوه وتسود وجوه. بعض خلک بداسي الله جل شانه فرمای چې داغي مخونه به تک توري او بعض هغه چې داغي مخونه به تک سپینی. بل الله جل شانه فرمای وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. سخلق بداسي چې د اغي مخونه به تر تازه خپل رب تبکتون کی او وجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة. الله جل کا زینی مخونه بداسي چې هغه ډیر سپیری ډیر بیکاره وي هغه وسوکی جهنميان نو دی به دغه علامتونه نه پیژني یعرفون پیژني کلن هر یو بسیماهم د دې په نخو باندې ونادوا اصحاب الجنه. دا منظمی خلق چې اوس کم ناس دي به جنتیانو ته आवाज کوي. چاته आवाज کوي؟ جنتیانو ته आवाज کوي. ونادوا اصحاب الجنه دی به आवाज کوي جنتیانو ته سب وتوي ان سلام علیکم ان سلام علیکم. پتا سي دا الله جل شانو سلامت کوي. ډېر چوت خلک چې جنت ته اخواله ته پته نشته خلکو سره سکیږي ظالمانو مزه موکل دي خاناسه په جنت کې سب وي ان سلام علیکم سلامتی دی پتا سو باندې لم يدخلوها. الله فرمای دا منظمی خلق لا اوسه پورې به جنت نه داخل شوي وهم يطمعون ودي تم به چې الله جل شانو به موږ جنت داخلي ګناګار به منس کې به سورز پس په الله جل شانو چرته داخل کی
جنت ته داخل کی خدي بډیر کړيږي په جنت پسې او تمه به الله جل شانو به چرته داخل کی جنت ته داخل کړي لم و اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار او دغه منځمي خلک چې جنتیانو ته ګوري سلامتیا به وي سلام به وي او تمه بساتی جنت او چې دی بل طرف ته سترګې راواړي دي جهنم طرف ته نو دی به بیا سوي و اذا صرفت هر کله چې واړولې شي ابصارهم د دې سترګې تلقاء اصحاب النار طرف ته هغه جهنميانو ته قالو دی به وي چې ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين خدای دې ظالمانو د صحبت نه مې وساتي ربنا یا زموږ ربا لا تجعلنا موږ ممرګري کوي مع القوم الظالمين دا قوم سره چې کوم پزان باندې ظلم کړي دا قوم سره موږ یو ځای کوي مطلب دا جهنميان د معیت نه او د عقیده صحبت نه موږ وساتي جهنم نه وساتي